السلام علیکم برادر عزیز. علیکم السلام. نام مبارکتان خدا معرفی کنید. نام عبدالستار سرده عبدالرسول ولسوالی کافی ولایت میشم. ماشاءالله. سوال امروز ما این است که حضرت مؤذن رسول الله صلی الله علیه و سلم چی نام داشت؟ مؤذن رسول الله سلام بلال. بلال. ماشاءالله بسیار عالی، جوابتان درست است. سلامت باشید. این هم جایزه ایتان. سلامت باشید. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام موسی کې جوړ. لومړی ځان راته معرفي کړه. زه عبدالله یم د پروان ولایت د ساکن ولسوالۍ اوسېدونکی هلته فلحال د پروان پوهنتون محصل یم. ماشاءالله ورور، الله سلامت لره. زمونږ د نن ورځې سوال دا دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لومړی شودي ورکوونکې ښځه څوک وه؟ نوم یې راته واخله. هغه د ابولهب وینځه وه چې نوم یې راته واخله. څه نومېدله؟ نوم یې نوم کې هیڅ خبره نشته، مشکل ده، خو بس جواب یې صحیح دی. الله سلامت لره. ما تاسو اجازه درکو، خوشاله اوسئ. او نوم چې دی صوبیه ده. این دا ستاسو جایزه. الله سلامت لره. السلام علیکم برادر. علیکم السلام. نام مبارک ده؟ اسم حضرت الله صلی الله علیه محمد روایت پران فلشیاری. ماشاءالله برادر. سوال امروزی ما این است حضرت محمد صلی الله علیه و سفر اول عمره کدام صحابی کرده؟ سفر اول عمره حضرت ابوبکر صدیق رضی. ماشاءالله بسیار عالی. جوابتان درست است. سلامت باشید. مستحق جایزه است. جایزه براتون این جایزه ایتان. خیر باشید.